سلامونه. د هغه افغان کډوالو لپاره خوشخبري ده چې هغوی په پاکستان کې اوسیږي او د ځان سره د POR کارډ ولري. هغوی ته UNHCR نغدي مرسته ورکوي او هغوی ته میسج رالیږي او په هغه میسج کې به د هغوی د پیسو مقدار لیکل سوی وي. بیا هغوی کولی شي چې د ابي بینک یا د ابي بینک د څانګې څخه خپلې پیسې ترلاسه کړي. اوس د دې مستحق څوک دی او څوک یې کولی شي چې ترلاسه یې کړي، که چاته میسج راغلی وي یا هغه لاسرسی نه ورته لري. دا ټولې پوښتنې په دا ویډیو کې تاسو ته جواب کړم. هغه څوک چې په پاکستان کې اوسیږي او خپل کارډونه یې په سمارټ کارډ بدل کړي دي یا د UNHCR د خوا څخه دا سمارټ کارډ ورکول سوی وي، هغوی ته میسج راځي. میسج پر هغه لمبر راځي چې دوی په نادرا کې یا هغه ډرایو سنټر کې د هغه د رجسټریشن په وخت کې چې دوی کوم لمبر نادرا کې ورکړی دی، پر هغه لمبر دوی ته میسج راځي چې د 485 د خوا څخه هغه میسج راځي. دوی ته به د پیسو مقدار لیکل سوی وي. هغه خلک یا هغه کورنۍ چې یو نفر په کورنۍ کې هغوی ته 1000 راځي، څوک چې په کور کې 2 نفر وي 14000 ورته راځي، او څوک چې 3 نفر وي 16000 ورته راځي، او د هغه رنګه چې 4 نفر یې 9000 ورته راځي، او چې 5 نفر یې 22000 ورته راځي، او چې 6 نفر په کورنۍ کې هغوی ته 25000 راځي. که تر 6 نفره زیات په کورنۍ کې وي هغو ته هم 25000 راځي. یعنی آخري چې دي 25000 روپۍ دي، تر 25000 اضافه چاته نه راځي، که څه هم په کورنۍ کې دوی زیات نفر وي، او تر 1000 کمې نه ورته راځي. هغه کسان چې اوس وایي زموږ چې دی په نادرا کې مو خپل موبایل نمبر نه دی ورکړی یا هغه سیم کارډ زموږ سره نشته، هغوی دپاره تاسو کولی شئ چې هم خپلې پیسې ترلاسه کړي. خو تاسو به یو تکلیف ورکوئ، چیرې چې دا پیسې ورکول کیږي تاسو به هلته ورځئ، خپل د ماجر کارت نمبر یا د POR کارت نمبر به تاسو هغه د ابي بینک څانګې ته چې چیرې دا پیسې ورکوي هغه ته به تاسو ورکوئ. هغه ستاسو نمبر چې کوي، که چیرې تاسو ته پیسې راغلي وي تاسو ته هغه پیسې درکوي، او که نه راغلي تاسو به انتظار ورته وکړئ. اوس فعلا چې پیسې کومو کسانو ته راغلي دي، هغو کسانو ته راغلي دي پیسې چې په کورنۍ کې یو نفر وي، یعنې 1000 روپۍ د 1000 روپو پروسه اوس شروع ده، او دا آهسته آهسته ټولو هغه افغان مهاجرینو ته راځي چې دوی په پاکستان کې اوسیږي او دا سمارټ کارډ د ځان سره ولري. او د دې د مخه چې هغه نور سمارټ کارډونه هغه 2015 چې د 1 دسمبر چې پر شا لیکل سوی دی، هغوی که وغواړي چې خپل کارډ په دا شین کارډ یا په دا سمارټ کارډ بدل کړي، هغوی ته هم دا پیسې راتلی شي. اوس چې دی فعلا 1000 روپۍ د 1000 روپو چې په کورنۍ کې یو نفر دی هغوی ته دا پیسې راځي. که چې د دې څخه وروسته د بیا دغه رقم چې په کورنۍ کې 2 نفره دي 3 نفره دي، آهسته آهسته ټولو ته دا پروسه جاري ده او ټولو ته دا پیسې راځي. او دا پیسې تاسو کولی شئ چې په هر ښار د پاکستان په هر صوبه په هر ښار کې تاسو ترلاسه کړي. تاسو کولی شئ چې په هر ښار کې یاست، د هغه ښار کې تاسو خپل دغه ابي بینک څانګې ته ورسئ، یا د ایزي پیسې دکانونه چې دي یا پیسوګانې چې دي په هغوی کې هم تاسو دا پیسې ترلاسه کولی شئ. که چیرې غواړئ چې ښه معلومات وکړئ په فیسبوک کې سرچ کړئ UNHCR پاکستان، تاسو به دلته وګورئ چې د هر ښار معلومات په ډیټیل سره تاسو ته په تفصیل سره تاسو ته لیکل سوي دي چې په کویټه کې، کراچي کې، هر چیرې چې تاسو وغواړئ هغه معلومات تاسو دلته لیکل سوي د هغه ښار څخه. په هغه ښار کې تاسو خپل هغه نږدې دکان تاسو پیدا کولی شئ، بیا د هغه ځای څخه تاسو پیسې ترلاسه کولی شئ. او دا پیسې چې تاسو ته هغه دکاندار درکوي، تاسو ته چې کومې پیسې په میسج کې راغلي وي تاسو هغه پیسې پوره به ترلاسه کوئ. دکاندار هیڅ حق نه لري چې تاسو څخه یوه روپۍ هم د دغه پیسو څخه کاټ کړي. که چیرې دکاندار ستاسو څخه د دې پیسو څخه پیسې کاټ کړي، تاسو د UNHCR سره اړیکه نیولی شئ. هغه لمبر چې تاسو په میسج کې رالیږلی دی تاسو پر هغه لمبر اړیکه ورسره ونیسئ، او هېڅ چاته هم پیسې مه ورکوئ چې دا پیسې زه درته راباسم یا د دو پیسو پر سر تاسو څخه پیسې غواړم. او بعضې خلک چې وایي زما څخه لمبر نسته، هغه لمبر یا هغه څوک چې مطلب پیسې ورته راغلي یا خدای نکرده هغه وفات سوی دی یا اوس هغه مریض دی یا نشي کولی چې دا پیسې ترلاسه کړي، هغه د کوم لمبر چې په میسج کې ورته راغلی دی د ټلیفون لمبر، پر هغه د ټلیفون ورته وکړي. هغه به چې دی تاسو چې غواړئ چې کوم لمبر ته په هغه کورنۍ کې پیسې راشي هغه نوم ورته مشخصه کوي، بیا به تاسو ته UNHCR چې دی پر هغه نوم باندې تاسو ته میسج راولیږي، یعنی هغه د هغه چا د کارډ نمبر به په ذکر سوی وي چې تاسو ورته ښودلی دی. بیا به ستاسو د کورنۍ هغه نفر
پیسې ترلاسه کړي. یعنې تاسو کولی سئ چې پیسې ترلاسه کړئ، کوم کس چې مریض وي یا هم وفات سوی وي یا هم بل کوم مشکل لري، یعنې نشي کولی چې بازار ته ولاړ شي، تاسو دغه کس پیسې ترلاسه کولی سئ. خو هغه څوک یې ترلاسه کولی سي چې د هغه په کورنۍ یا په فامیلي کې شامل وي. دا یو معلوماتي ویډیو وه. که مو ویډیو خوښه سوې وي د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو ټول افغان مهاجرین چې کوم په پاکستان کې دي هغه د دې موقع څخه خبر سي. یا بعضو خلکو ته میسجان راغلي هغوی نه به پوهېږي چې دا میسج د ګټې دی یا هم بې ګټې دی. خو میسج ګورئ چې میسج که تاسو نه به پوهېږئ 4 تاسو د میسج راستی او ستاسو د کارت نمبر به پټ کې ذکر سوی وي. بیا تاسو کولی سئ چې خپلې پیسې ترلاسه کړئ. که کومه پوښتنه تاسو لرئ په کمنټ کې پرېږدئ، زه به مو د پوښتنې جواب درته پرېږدم. د نورو داسې معلوماتي ویډیو دپاره زموږ چینل در سره تعقیب کړئ.